الحمدلله که انتظار وسو خو البدر شفاخانه دا د بشپړه سوه او نور په د مریضانو په مخ د خلاصېدو په حال کې ده. البدر شفاخانه یو تجارتي شفاخانه نه ده. نیت مو ده چې د خلکو ته په دې کې ښه سهولت برابر شي او خلک د دغه اسپتال د خیریه کارونو یا د خیریه سهم نه محروم نشي. وړیا برخه چې کومه ده هماغه د اول د ډاکټرانو فیس ته لکه څنګه چې هلته هم یادونه وسوه هماغه موږ 50 افغانۍ په نظر کې نیولې، اضافه به د مریضانو نه موږ د متخصص سره چې مخ کېږي دوی نه به موږ نه اخلو، فیس نه اخلو. دومه برخه د عاجل وارډ ته چې اولیه خدمات دي دا هم موږ وړیا اعلان کړې ده چې دلته به دوی ته اولیه خدمات ټول پرې یا وړیا وي. درېیمه خبره د نورو خدماتو ده، لکه مثلا نسایي ولادي څانګه ده، ماشومانو څانګه ده، عملیاتونه دي، په دې کې مو کافي تخفیف په نظر کې نیولی، تقریبا 80% په ټولو برخو کې تخفیف په نظر کې نیولی. دا کومې 40% یا 50% کوم مصارف چې موږ اخلو د مریضانو نه یا په لابراتوار کې 50% یا په نورو برخو کې هماغه مصارف موږ دلته بیرته په دې عمله یا په دې سټاف باندې مصرفوو چې دغه معاشات طبي وسایلو یا مثلا د لابراتوار مصرفیه مواد دي په دغه مصرفوو. که د دې نه هم موږ ته چې بچت سول پاتې سول هغه به انشاءالله دلته یو فاونډیشن البدر فاونډیشن د لارې به هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ډېر بېوزله دي او بیخي لاسرسی نه کېږي هماغه به په دوی مصرفوو. کوشش به هم دا وي چې آینده کې هم د خلکو ته سهولت جوړ کړو، بیخي پرېږدو ورته. په اوس وخت کې چې موږ څومره شفاخانې کتلې دي یا څومره اسپتالونو ته تللي یو دا ماشینري زړه وه، موږ نوې ماشینري راوړې ده، هغه که سټي سکین ده که نور مثلا ام آر آی په نظر کې نیولې ده او نور ماشینري چې ده د هغه طبي وسایل دي همدغه نوې وسایل دي او آینده کې کوشش کوو چې د زړه برخه هم کې فعاله کړو او ښه وسایل ورته راوړو او ښه ډاکټران دي. الحمدلله ښه ډاکټران هم استخدام کړي دي، کوشش هم کړی ده. په ډېرو په یو متخصصین ډاکټران 421 نفرو ثبت نام کړی و، دې نه موږ تقریبا 10 کسان رانیولي دي. موږ فلحال 9 څانګې په نظر کې نیولي دي چې د ماشومانو څانګه ده، نسایي ولادي څانګه ده او عمومي داخله څانګه ده، ارتوپیدي څانګه ده او عمومي جراحي څانګه ده، د غاښونو څانګه ده. و 9 څانګې فلحال موږ په کار باندې انشاءالله نور فعالیت شروع کوي او نن به وروسته به فعالې کېږي او آینده کې به نورې برخې انشاءالله فعالوو. د طبي کمپلیکس یا البدر روغتون چې دی جوړ شوی دی او د ټولو طبي په مجهزو وسایلو باندې په ډاکټرانو باندې سنبال دی او $1.5 ملیون په دې باندې مصارف رغولي دي، نیرو سرجري نه ونیسه او تر نسایي ولادي پورې په منځ کې ټول بخشونه به دلته موجود وي او چونکې د خوستوالو دپاره به دا په نیمه وړیا باندې یعنې په نیم پیسه او په فیصدي 50% باندې به وړیا خدمات وړاندې کوي. انشاءالله تاسو دغه اسپتال ټولې برخې تاسو په خپله باندې مشاهده کړئ چې انشاءالله ټول سهولتونه دلته موجود دي. دلته به انشاءالله د سټي سکین ریډیولوژي کې به هم د سټي سکین نه ونیسه تر ام آر آی پورې به ټول خدمات دلته موجود وي. هغه کورونا چې موږ هیوادوال یا خصوصا خوستول به نورو ترکیه نورو هیوادونو ته تلل هغه بخشونه دلته دي، هغه کورونا به انشاءالله دلته کېږي. دغه روغتون چې ده د خوست ولسونو لپاره ډېر ګټور تمېدلی شي ځکه د خوست ولسونه یا عموما کې هغه بېوزله ناروغان چې دوی په شخصي روغتونونو کې د خپل تداوي نشي کولی او په هغه امکانات په دولتي روغتونونو کې نشته، انشاءالله د یو مجهز روغتون ده په ټولو وسایلو او ښه اداري سټاف باندې مشتمل ده. انشاءالله د خوست د ولسونو خصوصا د ناروغانو هغه مشکل ستونزې چې دوی لرل هغه به دلته حل شي.